د هرات امبولانس مسؤلینو د کرونا وایروس د کنټرول او مخنیوي په پار زرو کسانو ته د ماسکونو او لاس مینځلو بستي ورکړي. محمد ابراهیم محمدي د هرات امبولانس عمومي مسؤل وايي چې دا کار یې د کووید 19 وایروس سره د مبارزې او د پانګولو هڅولو لپاره یې کړي ترڅو هغوی هم په دې برخه کې د خلکو سره مرسته کولو ته راجلب کړي. نور حال په راپور کې. د کووید 19 وایروس چې د کرونا وایروس د کورنۍ څخه دی د مخنیوي او کنټرول په موخه د هرات امبولانس چارواکو زرو کسانو ته هغه بستي ورکړي چې پکښې ماسکونه او د لاس مینځلو توکي موجود ول. د هرات امبولانس مشر محمد ابراهیم محمدي په خبره د دې کار څخه موخه ده چې د کرونا وایروس د دې نوي ډول سره چې په هرات ولایت کې مثبته پیښه ثبت شوې مبارزه وکړي او ورباندې د خلکو د لاغته کېدو مخه ونیسي. ښاغلی محمدي وايي باید ټول پانګوال په دې شرایطو کې د خلکو مرستې ته راودانګي او د احتکار کوونکو سره مبارزه وکړي. ما برای 1000 نفر یعنی 1000 کیتر ما تهیه و تدارک دیدیم که برای تمام اجزا توزیع بکنیم. ما میخوایم برای تمام تجار عزیز این پیام بدم که در این موقع حساس بیان بسیج بشم در کنار مردم به خاطر کنترل و وقایع و جهت بهداشت فردی و اجتماعی افراد اشخاص توجه مبذولی را انجام بدن. هرات میشته اوسیدونکی د هرات امبولانس دا کار ستایي وایي په داسې شرایطو کې چې احتکار کوونکي د خلکو له مجبوریت څخه ګټه پورته کوي د ماسکونو او لاس مینځلو توکو ویشل خلکو ته لویه مرسته ده او د پانګوالو غواړي چې دا لړۍ سره همکاره سي. واقعیت یک کار خیلی ارزنده هست به خصوص در همین حالت اضطراری که ما متاسفانه در هرات داریم. تشکر از اینا، خیلی تشکر، ممنونیم از اینا که تشکری میکنیم که همین کمک به مردم بکردن. خیر ببینم، تشکر از اینا. خب یک دیله خاص ما که اول خواست تجار عزیز داریم که از این فرصت سوء استفاده نکنن به خاطر بالا بردن لوازم بهداشتی و ضد عفونی و ماکس. هرات ولایت چې په افغانستان کې د کرونا وایروس نوي ډول لومړی پیښه 12 ورځې مخکې پکښې ثبت شوه. تر اوسه پکښې شاوخوا 450 نورې مشکوکې پیښې هم ثبت شوې چې د ټولو پایلې منفي راوتلې دي.